په تاسف سره دوستانو مطالب زیات دي، خو دغه یو مطلب باندې چې ما مخکې ویلې چې دوستانو ډېر زیات برېښنا لیکونه لیږلي وي، ایمیلونه لیږلي وي چې تېره اونۍ په تاسف سره یو پروګرام جوړونکی د ډیورند د کرښې په هکله باندې ډېر سپکاوی یې کړي، لکه تل په شان غوندې چې فتواګانې په جیبونو کې ګرځوي، یو لس مادې فرمان د جبه راوباسي چې ما فرمان جوړ کړی دی چې د دغه فرمان په اساس باندې د ډیورند کرښه راځي چې رسمي کړو. خو ته دا معرفي که ته څوک یې؟ هغه په خوږ درې کې موږ او تاسو یو متل لرو قدر زر زرګردانه. کله چې موږ او تاسو دغه ټایټلونه ځان ته ورکوو چې زه ډاکټر یم، زه پروفیسر یم، زه ماسټر یم، یا زه بچلري لرم، یا زه دا لرم یا دا لرم، دوستانو دغه ټایټلونه موږ او تاسو ته پوهه ورکوي، ادب او خپلواکي موږ ته نه زده کوي، مګر په دغه مکتبونو کې وطن خرڅول او لاسپوڅي موږ ته ضروري زده کېږي. د وطن مینه، خپلواکي د مور په غېږه کې زده کېږي چې هغه هم زموږ او ستاسو د مور غېږ او هم زموږ او ستاسو وطن ده. وطن زموږ او ستاسو زانګو ده، زموږ او ستاسو د مور غېږه ده. یو څوک چې خپل مور ته سپکاوی کوي، د هغې عزت نه کوي، هغې نه به موږ او تاسو څه توقع لرو؟ همدغه اوس هم زما سیلفون کې هم د ټکس مسیجونه راځي چې په دغه مسایلو باندې باید خبرې وشي. د ډیورند کرښه هغه ناپاکه توره کرښه ده چې د افغان ملت په زړونو باندې راکش شوې ده. او نن یو لاسپوڅی راځي فرمان صادروي چې دغه کرښه باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، او دا په ډاګه وایي هغه کسان چې د دغې کرښې طرفداري کوي هغه احمقان دي. دا یې هم د ویه راوړی دی، د کوم ځای څخه یې راوړی دی، د کوم اخوند څخه یې دا یې اخیستی دی. لکه مخکې مې چې وویل قدر زر زرګردانه. یو څوک د ورور په مینه څه پوهېږي چې هغه ورور ونه لري، یو څوک د اولاد په مینه څه پوهېږي چې هغه اولاد ونه لري، یو څوک د پت په مینه باندې څه پوهېږي چې هغه پت ونه لري، یو څوک د وطن په مینه باندې څه پوهېږي چې هغې په وطن کې لکه یو صادق افغان غوندې خاپوړې نه یې کړي. ډېر د ویاړ ځای ده، ډېر د ویاړ ځای ده. زه د هغه میندو او د پلرونو لاسونه ښکلومه چې همدا اوس اولادونه الحمدلله په امریکا او په کاناډا او په اروپا کې لوی کړي دي او شپه ورځ د افغانستان په هکله زده کړې کوي. دغه پروګرام کې ما وار وار ویلی دي د کاناډا نه چې دغه دوستان، دغه ځوانان چې دغه برېښنالیکونه لیږي ماته، باور تاسو په خدای وکړئ چې هغه کله که تاسو ته زه ویل ولم جاړئ چې رښتیا یو 14 کلن ماشوم چې د وطن نه بهر ده، دومره وطن سره مینه لري، او یو غټ سړی چې ځان ته 20 ډګریانې د خپل نامه پسې اچولی دی، داسې خپل وطن ته سپکاوی کوي، داسې یو قوم ته یو ملت ته یو ملیت ته دا سپکاوی کوي. دا هیڅوک نشي زغملی. بېشک هغه کسان چې په حساب د افغانستان بیلول غواړي، دا هغوی چکچکې ورته کوي. شاید دغه فرمان، دغه لس فرمان هم هغوی ورته جوړ کړی چې په اساس دغه فرمانونو باندې راځي چې موږ تاسو د ډیورند کرښه ومنو. ښه نن موږ پښتونخوا سیمه هم ورکړو، پاکستان ته هم ورکړو، سبا هرات ورکړو، ایران ته ورکړو، بل سبا مزار ورکړو، څه ته ورکړو، شوروي ته ورکړو، پاتې شي څه شی؟ دغه فلي مارکېټ نه د چا شی په سیل کې. دا د افغانستان د غیور د وطن پالو، د پتنګانو، د زمریانو وطن ده. د 15,000 کالو څخه ډېر تاریخ لري. بېشک نن په افغانستان باندې بده ورځ راغلی ده. د هره خوا څپېړه په موږ باندې په مخه وهل کېږي. دا باید موږ او تاسو وزغمو، مګر په دې معنا نه چې غلي ورته کښېنو. خپل هغه ملي غږ موږ او تاسو باید اوچت کړو. دغه زما د ټول پروګرام جوړونکو، هر پروګرام، هر تلویزیون کې چې داسې کار کوئ، زه ستاسو لاسونه په ښې ښکلومه، تاسو څخه هیله کومه چې د نفاق خبرې د تلویزیون د کمرې شاته مه کوئ. د افغانیت، د ورورولۍ، د یووالي خبرې ولې نه کوئ؟
هغه افغان چې تکه تکه پارچه پارچه ټوټه ټوټه ده د هر بند ځان نه دي د هغه وینې روان دي تاسو د هغې په زخمونو باندې مور هم مالګې شیندئ هغه هېواد چې په اور کې سوځي تاسو په هغې باندې نور هم تیل شیندئ هغه پتنګان چې د یو مقصد دپاره هغه د وطن زمریانو شهیدانو غازیان چې د وطن د یو مقصد دپاره سر د خپل د وطن نه جار کړي تاسو هغې ته سپکاوی کوئ نه او بیا د تلویزیون شاته کینئ او خلکو ته چلنجونه ورکوئ ډېر د شرم او د تاسف خبره ده ډېر زیات د شرم او د تاسف خبره ده د تاسف نه خبره ډېر زیاده چې هغه دغسې کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانانو په منځ کې د وطن پال افغانانو د مسلمانانو په منځ کې نفاق واچوي ما مخکې ویلې هغه څوک د سره زر په قدر باندې زرګر پوهېږي یو څوک چې خپل ورور خور پلار مور ته احترام ونه لري ولې چې هغه هم یو د بل لاسپوڅي دي اصلا هغه د مینه او محبت د وطن په زړه کې اصلا شته ده نه هغه د نورو د خلکو د زړونو نه څه خبر لري چې د هغې په منځ کې یو درز ولیدلی ده ماما اخوا پروت ده خوری دې خوا پروت ده تره دې خوا پروت ده وراره هخوا د خط پروت ده او د خط منځ کې ورته مینونه اچول شوي دي دا سړی په دې څه پوهېږي ولې چې دا مینه نه لري محبت نه لري وطن پالۍ باندې دا نه پوهېږي د کورنۍ په مینه باندې دوی نه پوهېږي دوستانه کسان چې ځان ته لقبونه ږدي او د افغانستان د په هکله باندې د افغانستان د بیلولو په هکله باندې فرمانونه وباسي چې هغوی دغه خبرې واوري چې وطن پالنه یعنې څه ته وایي د یو شخصیت موږ او تاسو په دغه نړۍ کې دومره اجازه باید ځان ته ورنکړو چې د یو شخص سپکاوی وکړو بیا ته څنګه نیسې د یو قوم د یو ملت د یو غونډ یو وطن سپکاوی کوې ته څنګه ځان ته اجازه ورکړې اصلا بیا ځان ته د تلویزیون شاته کینو وایي چې مسلمان الله اکبر زه مسلمان یم توبه خدای دا د چی شي اسلام ده دا شیطانت ده دا رضالت ده چې موږ او تاسو خپل افغانانو سره کوو بیا هم دغه ټولې میډیا څخه زما عذر دا ده لاسونه م ښکلومه پښې م ښکلومه لمنه تاسو ته وږمه چې په پروګرامونو کې ملي یووالی وساتئ د یو قوم د یو مذهب د یو ملت سپکاوی ضرور نه ده چې موږ او تاسو وکړو د خلکو په زخمونو باندې مالګه شیندلو وخت نه ده د ډیوران کرښه باندې فرمان ایستل شوی ده زه کولی شم چې په هر فرمان ځواب او دا زه دغه محترم سړي ته زه چلنج ورکومه چلنجونه ډېر خلکو د ډېر ورکړي دي راځئ چې یو ځل دغه نادان دغه بېسواد نثار ابدیاني درته چلنج درکړي چې دغه 10 فرمانه دې راوړه چې زه د 10 فرمانو د 20 فرمانه نور په هغې باندې زه تا ته ځواب درکوم چې د ډیوران کرښه د کوم په اساس باندې موږ نه منو موږ افغانان یې نه منو ولې که نن مې د ډیوران کرښه ومنه زه مجبور یم چې سبا هرات ورکړم ایران ته ورکړم مزار ورکړم شوروي ته ورکړم وطن خپل ټوټه ټوټه کړم خپل عزت بیخي ځان بې عزته کړم خپل پت بیخي د منځه ویسم غرور خپل د منځه ویسم دغه د هر پروګرام جوړونکي وظیفه ده چې د دغسې اشخاصو په مقابل کې غږ اوچت کړو موږ او تاسو تحقیقات یې کړی ده د څه شي تحقیقات دې کړی ده ته د څه شي تحقیقات د ډیوران کرښه ته اول لاړ شه دغه 10 مادې دغه 7 مادې چې د ډیوران کرښه په هکله لیکل شوې ده دغه ډیوران کرښه مادې تاسو وګورئ چې افغانان دې ته چې غیر قانوني وایي دا د ډیوران کرښه مادې وګورئ دا د یو شخص سره امضا شوې ده د افغانستان حکومت سره نه ده امضا شوې دغه کرښه چې تاسو ولولئ دغه 7 مادې په دغه 7 مادو کې همدا لیکل شوی ده چې د برېټانیا حکومت د هندوستان حکومت او یو هاینس یعنی دا په د عبدالرحمن خان سره امضا شوی دا شخصي مسله ده یو څوک چې خپل یو څانګه د هیواد یا یو لیش دی چې بل چاته ورکوي دا په دې معنی چې موږ تاسو خپل هغه پت یو چاته ورکوو او خپل عزت یو چاته ورکوو موږ تاسو په څه اسانۍ باندې دا خبره
موږ او تاسو بیانوو او 10 فرمانه د ژبه راوباسو چې د دغه فرمانونو په اساس باندې بیا قلم هم په میز باندې وټکوو چې دا ما ویلو ما ویلو ما ویلې ته څه کاره دا مالي مسایلو پسې بلا کوو موږ او فقط چې موږ میلیارډران استو هلته پراته استو نن ټول دنیا په دغه کوښښ ده چې دیوالونه د منځه ویسي یو دیوال په د فلسطین او د اسرائیل په منځ کې جوړ شوی ده ټول نړۍ پرې خوځېدل شوی ده ټول دنیا یې په خلاف باندې ده که مسلمان ده که نان مسلمان ده که هر چی شی ده د دې دیوالونو د دې درزونو په خلاف ده مګر هم زموږ او ستاسو پوهانو او هغه مشران زموږ د کمرې شاته کیني او دوی چې راځئ چې دغه دیوالونه نور هم جوړ کړو راځئ چې دغه دیوالونه اوچت کړو موږ او تاسو د څه شي دپاره بل علت یې دا د هغه د فرمانونو څخه یو فرمان بلې دا راغلی ده چې ورته د ایران نه لیږل شوی ده فکس کړی ورته چې بیلانس بر هم میخوره تاسو په خپله فکر وکړئ چې یو انسان چې دومره یو بې فکره بې منطقه خبره وکړي د دې ځواب به څه شی سړی ورکړي ستا یو ورور چې کور ته د راځي بیلانس بر هم د څه شي بیلانس وروره هغه دې افغان ده زه افغان یم ته خو خدا زه چې څه شی د څه شي بیلانس بر هم خوري وطن مې د بیرته اخلمه خاوره مې د بیرته اخلمه ورور مې تره زوی مې خور مې هغه د بیرته په غېږ کې نیسمه دا نه وایي ته حدود عربیه زما د وطن غټیږي شمیر زما د وطن د وطنواله غټیږي دا نه وایي چې زما شاته یو مټ بازو درېږي دا نه وایي چې زما شاته پتنګان درېږي زمریان درېږي ښه دا خبره د بیلانس د کومې ځای نه راځي وقت چې د بیلانس د هغې ډلې د خط نه تېرېږي راځي دی